بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 12مه سپارې 9م درس دی او د یوسف سورې چې 12مه سوره ده 30 تر 32 آیات ورسره کولی شئ چې وګورئ. وراودته او غوښتنه وکړه له هغه، وغلقت او بندې کړې هغې، وقالت هیت لک، مفهوم دی چې او وی ویل ژر راشه ستایم زه. وقدت او څیرې کړ ښځې، سیدها میړه د هغې، الا ان یسجن مگر چې بندي کړی شي، قد شغفها مفهوم دی چې یقینا داخل شوی د هغې زړه ته، سکینه چاقو، حاش لله پاکی د الله ته، لمتننی ملامته کړي وم تاسې. امید درس مزه شوی. نورستان سوره امتحان شیر که الله مل شي.